السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ټول برته او جوړ یاست. نن ویډیو کې تاسو ته د وای فای یو داسې پټ راز وشایم، یو داسې ټریکس تاسو ته زه په دې ویډیو کې وشایم چې تاسو وای فای بغیر د پسورډ تاسو خپل موبایل ور سره کنیکټ کولای شئ او استعمالولای هم شئ. هر قسم وای فای دا تاسو استعمالولای شئ. کله کوشش مو وکړو ډیر په اسانه باندې دا موبایل کنیکټ کیږي ور سره بغیر د پسورډ. دا بس تاسو د کوم ځینه کو کنیکټ کوئ د کوم ځای کې به دا تاسو سیټینګ کوئ. لکه تاسو په خپل موبایل کې وای فای چې کله خلاصه کې په کې سیټینګ وي لکه پهله لیکلی وي دبليو پی اس کنیکشن. دغه دوه سیټینګ دی لاندې ورته لیکلی دبليو پی اس پین کنیکشن. په دې سیټینګ په باره کې بس تاسو ته زه ویډیو جوړوم. آیا دا سیټینګ بس تاسو د کوم ځای نه راړوئ دا په کوم ځای کې کوي ویډیو تر پای وګورئ ان شاء الله مکمل بس تاسو په پوه شئ. په دې نه مکه دوستانو که زما یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي زما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن په حال باندې کلیک وکړئ چې زه کومه نوې ویډیو ورکوم تاسو وړاندې اپډیټ در رسیږي. او زموږ فیسبوک پیج دی په پښتو ژبه کې د هډن ټریکس نوم ما ورکړی دا دوستانو در سره فالو کړئ او لایک کړئ. ویډیو په وژدونه زه به د ویډیو په طرف زه به تاسو ته خپل اول سیټینګ نه خلاص کوم چې تاسو پایا پې راشي. زه بس تاسو ته اول خپل موبایل سیټینګ خلاص کړئ. تاسو به خپل موبایل سیټینګ خلاص کړئ. موبایل سیټینګ کله تاسو خلاص کړئ دلته بس تاسو ته وای فای او آپشنز تاسو ته په سکرین کې شو کړی وي په هغه کې سیټینګ کې باندې بس تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ دلته بس تاسو ته مکمل وای فای شو شي چې کوم تاسو سره کنیکټ وي بس تاسو ته دلته شو شي. که کنیکټ نه وي دلته سیګنل بس تاسو ته شو شي. لږ بلاندې راشي دلته لیکلی دی ایڈوانس سیټینګ. په دا بس تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ دلته لاندې بس تاسو راشئ دی دلته لیکلی دی دبليو پی اس کنیکشن. دا غازی کې اوس مونږه ټریک کوو دی. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ اوس دا سیټینګز تاسو ته شو شي. دلته د کوم چې پهله سر کې دی دبليو پی اس کنیکشن دا دبليو پی اس منارتي وای فای او پروټیکټ سیټ اپ لکه غاده دغه دوستانو په وای فای چې کوم راوټر لاګي دا په کې دا یو بټن وي دبليو پی اس ورته لیکلی وي. چې کله تاسو هغه بټن دباو کوي اول بس تاسو بټن نه دباو کوي په دې زی بس تاسو کلیک وکړئ دبليو پی اس باندې بس تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو سره سکندونه روان دي تاسو کتلی شئ مونږ ته 114 سکند لکه روان دي تاسو کتلی شئ. دلته دغه چې کنټینس تاسو روان دي په موبایل کې د راوټر چې کومه غاده زه به تاسو ته په ویډیو په غا باندې سکرین باندې شو کوم لکه دا قسم راوټر به وي په هغې بس تاسو د خپل لاس ګوته داسې کېږدئ. اول به دا سیټینګز تاسو ورته کولاو کوئ. چې کله تاسو دا سیټینګ خلاص کړئ داسې کنټینه به تاسو شیري وي. راوټر کې چې کومه بټن ده دبليو پی اس بټن ده په بس تاسو دباو کوئ داسې 15 سکنډه یا 10 سکنډه بس تاسو ګوته دباو کوئ اتوماتیک به دغه ستا موبایل ور سره کنیکټ شي بغیر د پسورډ. تاسو دا په موبایل ور سره کنیکټ کولی شئ. چې کله تاسو موبایل ور سره کنیکټ شي دا به اتوماتیک دلته کنیکټ شي کینسل به ختم کی او موبایل بس تاسو نیټورک چار ور سره شریک کی بالکل فری وای فای تاسو دا استعمالولی شئ. د په هر راوټر کې خپل بټن وي دبليو پی اس بټن وي په وای فای هغه کې راوټر چې کوم وای فای دا پاکه وي هر قسم کمپنی چې کوم وای فای وي راوټر کې هم خایو داسې وي پی اس ریسټور والا بټن وي چې کله تاسو دباو کوي او دا سیټینګز تاسو خلاص کوي دا بس تاسو موبایل اتوماتیک ور سره کنیکټ شي ان شاء الله. په دا بس تاسو پوه په دې سیټینګ باندې لاندې چې کوم سر لیکلی دبليو پی اس پین کنیکشن چې په دا تاسو کلیک وکړئ دلته لیکلی دی انټر دی پین چې کوم مونږ ته کوډ راکړی دی 792 96 786 دا مونږ ته کوډ راکو. دلته تاسو کتلی شئ سکندونه ور سره روان دي آن دی وای فای راوټر. که تاسو په راوټر کې د دبليو پی اس بټن نه وي او دا ټریکس تاسو په کولی شئ دا لږ مشکل لري دی په دا بس تاسو پای نشي را خو هر وای فای کې دبليو پی اس بټن وي موجوده وي هغه نه تاسو کار اخیستلی شئ. او که دا کار تاسو بیا هم غواړئ دغه کوډ چې کوم دا تاسو به دا کپی کوئ یا به یې په تاسو ولیکئ دی تاسو یاد کړئ. چې کله تاسو دا یاد کړئ تاسو به چې کوم د وای فای ایډریس ته چې کوم لاندې تاسو ته په سکرین شو کوم
دا ای پی اډرس بس تاسو په کروم براوزر کې سرچ کوئ چې سرچ کوئ الته بس تاسو خپل وای فای سیټینګ ته لاړ شئ او ته چې کله تاسو سیټینګ ته لاړ شئ ایډمن چې کوم پیج دا هغه کې بس تاسو چې کوم کوډ دي نه کپی کړي هغه به الته درج کوئ چې درج کوي دوستانو دا لږ مشکل راځي خو په دې بس تاسو ته زه دوباره هم ویډیو جوړه کوم اوس نن سبا داسې ټیکنالوژي کې دا کومه ډبلیو پی ایس بټن دا هم موجوده په هغه کې راوټر کې وای فای کې او دا کوډ تاسو الته چیډمن پیج ته ورکړئ دی هغه بس تاسو موبایل ډایرکټ ور سره کنیکټ کی یا بس تاسو ته الته پاسورډ شو کی چې دا د وای فای پاسورډ دی اوس تاسو خپل وای فای غا ور سره کنیکټ کولای شئ تاسو ته به پاسورډ درکې که پاسورډ نو اتوماتیک بس تاسو وای فای ور سره کنیکټ شي ان شاء الله دوستانو په دا بس تاسو پوهیږئ تاسو بالکل دا استعمالول شئ تاسو که د ویډیو مو خوښ شوی د ویډیو در سره لایک کړئ د نور ملګرو سره شیر کړئ فائدہ تر اهلی